السلام علیکم ګرانو ملګرو د مرزو او بازار کې څلور ورځې مخکې نو معلومه وسلوالو په حمزه تیمور او داغه پتر حاجی جعفر باندې ډزې کړې وې کوم کې چې حمزه تیمور په هغه ټیم باندې شهید شوی او داغه تر حاجی جعفر په زخمی حالاتو کې هسپتال ته وړی و. ګرانو ملګرو په سوشل میډیا باندې یو بیان خور شوی و کوم کې چې ویلی شوی و چې د حمزه تیمور قاتلان گرفتار کړي شوي دي. خو ګرانو ملګرو د هغه قاتلان تر اوسه پورې گرفتار کړي نه دي شوي خو د پولیس د اړخه سخت نه سخت کاروایي روانه ده. انشاءالله ډیر زر به د هغه قاتلان گرفتار کړي شي او کې پرې کردار ته به ورسوي. ګرانو ملګرو حمزه تیمور ډیر ښایسته ځوان و خو ډیر په بېدردۍ سره یې قتل کړی و. ګرانو ملګرو الله دې وکړي چې د حمزه تیمور قاتلان دی ډیر زر تر زره گرفتار کړی شي ولې چې حمزه تیمور یو بې ګناه او ډیر په بېدردۍ سره یې قتل کړی و. ګرانو ملګرو د دغسې نورو معلوماتو دپاره زموږ د چینل د سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټۍ نشان هم وهئ ولې چې هره یوه ویډیو به تاسو ته په ټیم باندې درسي. ګرانو ملګرو دا و د نن ورځې نوې معلومات د نورو ویډیو پورې په لویه لاس پارو. د خپل ځان او د خپلو بچو ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.